زمونږ ستاسو مور عایشه بیبي عایشه رضی الله عنها فرمای چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې به د رمضان المبارک میاشت راغله نو نبی علیه الصلاة والسلام به څه رقم شه. واورئ دا حدیث عزیزانو، د اورېدلو د تېرېږمه مخکې زما وروره دا حدیث واوره. حدیث مبارک کې راځي عایشه مبارکه فرمایي وی اذا دخل شهر رمضان چې کله به د رمضان المبارک میاشت په نبی علیه الصلاة والسلام باندې را داخله شوه تغیر لونه، نو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مخ به متغیر شو، یعنی رنگ به متغیر شو، رنگ به والوت ورخطا به شو. او بیا راځي وکثرت صلاته، د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به لمونځ زیات شو، منځونه به یې زیات کړل. وابتهل فی الدعاء، او دعا کې به ډیر عاجزي نورم زیاته کړه، انتهایی به عاجزي زیاته کړله او ډیر شفقت به هم زیات کړ. نو عزیزانو دا د مواسات د همدردۍ د مینې محبت میاشت ده. ډیره مینه وکئ، محبت وکئ، په دې کې کوشش کوئ بل مسلمان ته غلطه خبره مه کوئ. که بل چا غلطه خبره هم درته وکړه بس دغونه جواب ورکوه چې زه روژهدار یم، انی صائم حدیث کې مرادي چې زه روژهدار یم. نو عزیزانو داسې مبارکه میاشت ده چې په دې کې ستاسو یو فرض او یا چنده کیږي او یو نفل مو د فرضو ځای نیسي. کوشش کوئ چې د دې چور تعالی میاشت کې پوره حصه وکړئ. د سیزن میاشت ده، د عباداتو سیزن ده. الله جل شانه دې د موږ تاسو ټولو دعاګانې او عبادات جانی مالی قبول منظور کی. دا ویډیو عزیزانو مخ ته د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې ټولو ته ورسیږي. په دې کې ستاسو پوره اجر او حصه ده.